الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د اذکارو او د دعاګانو دا مبارک درسونه د الله په توفیق سره روانو، او په دې کتاب کې د هغه دعاګانو تذکره شروع شوې وه کومې دعاګانې چې قرآن کریم کې ذکر شوي دي. قرآن کریم کې الله د نیکانو خلکو دعاګانې را نقل کړي دي، لکه پیغمبرانو دعا غوښتې ده، یا الله یو دعا ښوولې ده، یا د عامو نیکانو خلکو خبره کړې ده چې هغوی دا دعا به غوښته. نو د نیکانو خلکو تابعداري پکاري، او تابعداري یوه په هغه دعاګانو کې کمې چې هغوی غوښتلي دي د الله نه. په دغه سلسله کې څلور قسمه دعاګانې ذکر شوي. اخرنی دا خبره بیان شوې وه د نیکعمله بچو د غوښتلو دپاره دعا، چې د انسان بچي نه او دی د الله نه نیکعمله اولاد غواړي او بچي غواړي، د هغې دپاره به کومه دعا وایي د هغې ذکر شوی. اوس د هغې نه بعد پنځم قسم دعا وایي د مور او پلار دپاره دعا. مور او پلار دپاره دعا، دا خبره یاده کوي چې د مور او پلار د هغه هستیانې دي، د دوی په موږ باندې دومره حق دی که موږ د خپل ژوند ټول قربان کو، نو موږ د هغوی هغه حق نشو ادا کولی. او مه ځان ته ګوره په دې چې یاره ما پلار له خرچه ولېږله، یا مور له مې ولېږله، او یا ما وله کوټه جوړه کړه، او یا مې داسې وکړو، یا دغه دا د درنو خلکو خوی نه دی او نه د هغوی کار دی چې هغوی دا قسمه خبرې اثباتي یا یې رایادوي. ځکه که مور پلار سره ته هر څومره ښه وکړي دا لږ دي د هغه خو په مقابله کې کمې چې تا سره کړي دي. او یوازې دا ښه چې د الله نه بعد په دې دنیا کې ستا د وجود د هغوی د لاسه دی. یوازې دا ښه، د دې به ته څه بدله ورکړي، او کم داسې احسان به ته وکړي چې دا قرض ته د هغوی ادا کړي. نو همیشه ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوه د مور پلار په باره کې. همیشه که څوک درنه تپوس وکړي د خرچې یا څه، یاره موږ به څه وي، موږ به خرچه څه وي، موږ به هغوی له څه ورکړو، خو څه ټک خطا لګیا یو، الله دې راته عفو وکړي، داسې جواب به کوې. او دا نه چې مور پلار ما سره اوسېږي وایه زه د مور پلار سره اوسېږم، دا هر څه د هغوی دي او هغوی مشران دي. داسې قسمه خبرې وایي دا چې مور پلار چې بس ما سره اوسېږي او هغوی له مې یو کمره جوړه کړې ده، هغوی له مې دا کړي دي او دغه مې ورکړي. نه، ګوره تا سره څومره ښه کړي، څه ته رعایت کړي، څومره احسانات یې په تا باندې کړي. یو ورځ دا مور پلار دا نه وایي، ها الا دا که چېرته د یو نصیحت په باب کې تا ته دا ووایي چې وګوره موږ تا سره څومره سختې تېرې کړي، ته زموږ خبره نه اورې، یا ته زموږ سره ښه نه کې، دا یو ځای کې باس راشي. نور مور پلار دا خبرې او تذکرې نه کوي، بلکې سبحان الله دا مور پلار اگر که دا خبره واضحه نه کوي مخامخ، خو په زړه کې ګوره دا خبره مخې ته راځي کله ناکله چې موږ د دې بچو دپاره دومره څه نه دي کړي څومره چې پکار وو. دا د مور پلار په زړه کې راولي. یعنې بیا هم ځان ته د دې هر څه باوجود ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوي. او تا به چېرته یو څو روپۍ ورکړي، یا چېرته څه د خاورو کوټه به دې وله جوړه کړي، او چېرته یو کمرګۍ به دې وله جوړه کړي، نو هغه ذباتي او هغه یادوي. او بیا د ښځې په مخ کې او د بچو په مخ کې د مور پلار باره کې داسې خبرې کول چې موږ ورسره دا کړي دي او موږ ورسره دا کړي، نه، بلکې هغوی په مخ کې درانه کا، د هغوی مقام او شان اوچت کا چې دا هغه خلک دي که موږ د خپل سر د دې بدن نه جدا کو، د دوی په دې قدمونو کې کیدو، نو بیا به موږ د دوی حق هغه ادا نه کړو.
یو حق د مور پلار په موږ باندې دا دی چې موږ د هغوی دپاره دعاګانې وغواړو او دا د دې نه پښتانه یا ناخبر دي او یا چې خبر دي خو عمل پې نه کوي اکثر پښتانه او ښه په علم الیقین سره ویم اکثر پښتانه شکي خبره نه ده موږ د مور پلار سره ښه څه ته وایو مور پلار سره ښه موږ دې ته وایو چې کله ژوندي هغوی له یو څو روپۍ د میاشتې ورکوه بس دې ته موږ ښه وایو دا یو موږ غټه توره وو او چې کله دوی مړه شي نو میخه په دوی پسې حلالول یا غوا دا ټول نه لوی ښه دي په اومه ورځ به یا په درېیمه ورځ به ته به دوی پسې میخ حلالې دا دې ته موږ پراته یو د هغې نه بعد د ده قبر پخول د ده په قبر باندې رخام لګول په هغې غټې خزې لګول په هغې نوم لیکل په هغې ګلاب اچول په هغې ګلونه شیندل دې ته موږ پراته یو بیا د هغې نه بعد څلوېښتمه سوره یاسین ختم دیګونه او دا قسمه قصې کو دا قصې ناروا خو دي ټول ناروا دي خو راځو دې له چې ولې موږ دې ته پراته یو ولې اکثر خلک دې ته پراته دي ځکه چې دا ښکاري دي خلکو ته دا خلکو ته څه دي ښکاري دي نو چې څاروی حلال کو نو خلک به ووایي چې دومره په مور پلار مینو چې څاروی حلال کو او که چېرته یو دیګ دوی پاخه کړو نو په کلي کې به بحث وشي که قبر ورته وی کچه جوړ که د پیغمبر طریقه دا و صحابه کرام وی خلک به بیا څه وایي نو دلته هم د خلکو غم دی دا قبر یې چې وله پوخ کړی دی دا روخام یې چې لګولي دا ګلونه چې پې پراته دي دا هم د خلکو غم وړی چې خلک به څه وایي بیا څلوېښتمه دا وایي د کلي د خلکو رواج دی نو دلته هم د خلک به څه وایي بیا که یولسمه دولسمه نو دا د کلي د خلکو رواج دی خلک به څه وایي دلته هم د خلکو خبره یعنې ټول باس دا روان دی چې خلک به څه وایي اوس که دا خلک دې ته لرې کړو نو دې ته هېڅوک نه کوي موږ دغه یو څو کارونو ته ډډه لګولې هغه هم ناروا کارونه او هغه هم اکثر پکې دغه ټکی چلیږي چې خلک به څه وایي نه د ټولو نه لوی حق چې د مور پلار ته ادا کولی شي د مرګ نه بعد هغه دا دی چې ته د هغوی دپاره دعاګانې وغواړې هر ټیم دا صرف نه دی چې مرګ ته نږدې بس یو څو ورځې ورته یا الله ویې بخه او یا الله ویې بخه او بیا قصه ختمه شو چې څو پورې ته په دې دنیا کې یې د مور پلار دپاره به دعاګانې غواړې او هر وخت به دعاګانې غواړې لکه دلته وګوره دا اولنی دعا یې راوړې د سورت بني اسرائیل کې د 30 آیت کې رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا د قرآن کې الله ذکر کړی الله ګوره دا دعا موږ ته ښوولې ده ښه الله وی د مور پلار دپاره به دا دعا غواړي ای ربه زما رحم وکړه په دغه دواړو باندې دغه دواړه مور پلار دي لکه څرنګه چې زما پالنه کړې وه په وړوکوالي کې یا الله داسې وبخه او داسې رحم پې وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی یم دا دعا الله ښوولې ده په قرآن کې او چې الله یو دعا په قرآن کې وښیي نو بیا پوه شي چې دا به څومره قیمتي دعا وي بلکې بعضو علماو دا خبره لیکلې ده وایي څنګه چې په موږ باندې دا 15 وخته مونځ فرض دی په موږ باندې د ټولو لوی حق د چا دی د الله د الله په حق پسې مور پلار یعنې قرآن کې چې ته وګورې هر ځای کې چې د الله حق ذکر شوی دی ورپسې د مور پلار حق دی وجه دا دی چې اصل زموږ خالق هغه الله دی خو بیا دې دنیا ته زموږ راتګ دی کې سبب مور او پلار دی نو څنګه چې موږ وی الله ته په ورځ کې 15 پیرې د هغه کور ته ورځو او هغه ته ودرېږو نو دا بعضو علماو چې خپله یو خبره لیکلې ده خو فایدهمنه خبره ده نو دغه شان کم سے کم مور پلار دپاره 15 پیرې په ورځ کې دعا غوښته پکار دی 15 پیرې چې ته د مور پلار دپاره دعا غواړي او بیا چې دا دعا یې ده چې الله ته ښوولې ده او بیا دا دعا په سجده کې غواړي او په تهجدو کې او په قیمتي وختونو کې د اذان او د اقامت په منځ کې یا د روجې په خوله یا نور داسې وختونه نو دا دعا څومره قیمتي شو او وخت هم ډېر لګي که نه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا 4 سکنډه به ولګي اوس که ته د مور پلار لپاره 4 سکنډه نه ورکوې نو زه به تا ته څه ووایم او حدیث کې دا راځي چې کله د آدم بچی مړ شي
نو د ده د اعمالو سلسله ټوله بنده شي. سوی د دریو نه صدقه جاریه، یعنی داسې کار یې کړی چې د هغې ثواب روان دی، نو دی په قبر کې پروت دی، ثواب روان دی. دویم یو عالم چې داسې علم یې کړی چې خلکو ته بیا ښوولی او خلکو هغه یې زده کړی او د هغې نه فایده اخیستي، دی چې قبر کې پروت وي پسې ثواب روان وي. او دریم نیک عمله بچی چې د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي. اوس داسې کې ګوره که ته د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي نو ته په دې وصف کې هم دننه رالې نیک عمله بچی او ولد صالح یدعو له،